سپین بولدک اوس د شپې لخوا هم سپین سو. دا د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دغه ولسوالۍ د ښاروالۍ له لوري د یو ان هیبیټاټ موسسې په مالي ملاتړ 48 سولري څراغونه فعال شول. پر یاده پروژه 44500 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د دغه پرمختیایي پروژې د پرانیستو مراسمو ته دولتي چارواکي او د نړیوالو موسسو مسؤلین ورغلي وو. ښاروالي وایي د شپې لخوا د سټریټ لایټس یا څراغونو فعالولو لپاره یې د تیر یوه کال څخه هڅې روانې وې چې بالاخره په یاده چاره کې بریالي سول. د ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي چې یاده پروژه په څه باندې 3 میاشتې کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. اول خو خپل ټوله ولس ته زه د دې مبارکي وایم چې نن الحمدلله زموږ په ښار کې بچیانې ولګېدلې، توره تیاره مو په رڼا بدله سوله او په دې کې موږ کوشش کوو، په دې کې موږ د پروژ کار ډېر الې زرې کړي وي چې موږ مؤسسات او دغسې خلک دوستان را جلب کړو چې دلته موږ ته بچیانې جوړوي. دا خادي چې دي سولري یا سټریټ لایټ پروجیکټ ورته وایي 48 خادي ده چې په 1.5 کیلومتر فاصله کې موږ ځای پر ځای کړې ده. د دوی ترمنځ فاصله چې ده 40 متره ده چې 48 خادي په مجموع کې راځي. شاوخوا تقریبا 3 میاشتې وخت ونیول چې دا کار تکمیل سو. د بولدک اوسیدونکي هم دغه څراغونو ته خوشحال دي. دوی د ننویسل سره د خبرو پر مهال خپل احساسات داسې څرګندوي. نن محمد زمان خو دا د ښار ښایسته کې مخکې توره تیاره وه، اوس ښه ښایسته رڼا ده، ښه ښایسته بارډر سو. اوس سپین بولدک اوس سپین بولدک سو. زما نوم محمد انبیا دی. خبره دی د دې ډېر ګټې دي. د دې خو یو په دا بارډر کې په عربو نه په کربو مالونه دلته پراته دي. دا چوکیداران دلته هرې منډۍ مخته ولاړ دي. دغه مطلب د ستړیا څخه خلاص وله. او بل دا پر هر ځای باندې ګزمه پر هر چوک باندې ولاړه ده. د هغه طالبان ته هغه شاته ګزمه ګرده په دا بچیانې قربانېږي. نو د دې دا ګټه ده. د 2021 د اګست پر 15مه چې کله طالبان پر افغانستان بیا واکمن سول، د هغه راهیسې یې یو شمېر رغنیزې چارې ترسره کړي، لکه د سالنګونو بیا رغول، د کوشتپې کانال جوړول او په دې وروستیو کې د کونړ پر سیند د بند جوړولو هڅې. خو افغانستان د تیر 20 کلن جنگ پر مهال ډیر ویجاړ سوی چې بیا رغول یې وخت، پیسو او امنیت ته اړتیا لري. سمیع الله غفران، نني ویسل. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس: فیض محمد سړک، چانسپورټ څیرمه، چمن.